جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. د هغو مخکینی به د وروستنیو تر راتلو پورې ایثار کړی شي. بیا کله چې ټول هلته ورشي نو د هغو غوږونه او د هغو سترګې او د هغو د جسم په ستوکي به پر هغو شاهدي ووایي چې هغوی په دنیا کې څه کول. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هغوی به د خپل جسم په ستوکو ته ووایي تاسې زموږ پر خلاف ولې شاهدي وویله؟ هغوی به ځواب ورکړي موږ همغه خدای غږولی یو چې هغه هر شی غږولی دی. همغه تاسې لومړی ځل پیدا کړي وي او اوس د همغه لوري ته تاسې بیرته راګرځول کیږي. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. تاسې چې کله په دنیا کې په پټه جرمونه کول نو له تاسې سره دا فکر نه و چې یو وخت به ستاسې خپل غوږونه او ستاسې سترګې او ستاسې د جسم په ستوکي پر تاسې شاهدي ووایي، بلکې تاسې خو لا دا ګڼله چې ستاسې له زیاتره عملونو څخه خدای هم خبر نه دی. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ستاسې همدغه ګمان چې تاسې په خپل پروردګار باندې کړی و تاسې غرق کړی او د همغه له امله تاسې زیانمن شوئ. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. په دې حالت کې که هغوی صبر وکړي او که یې ونه کړي اور به د هغو استوګنځی وي او که د بیرته ستنېدو فرصت وغواړي نو هیڅ فرصت به هغو ته ورنه کړل شي. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. موږ پر هغو باندې داسې ملګري مسلط کړي وو چې هغو ته د دوی ناوړه کړه په تیرو وختونو او راتلونکي کې هر څه ښایسته کړي وو. په پای کې پر هغو باندې هم د عذاب همغه فیصله تطبیق شوه چې له هغو څخه د مخکې تیر شوو پیریانو او انسانانو په ډلو باندې تطبیق شوی وه. په یقیني ډول هغوی زیانکاران. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. او داغه د حق منکران وایي دغه قرآن هیڅکله مه اورئ او کله چې واورول شي نو په ده کې خلل واچوئ، ښایي چې په دې توګه هغه څوک وانه اوري او تاسې برلاسي شئ. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. په دغو کافرانو به موږ د سخت عذاب خوند وڅکو او دوی ته به د هغو خورا ډیرو ناوړه حرکتونو چې دوی کوي بشپړه بدله ورکړو. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. هغه دوزخ دی چې د الله دښمنانو ته به په بدله کې ورکړ شي، په همغه کې به تل تر تله د دوی کور وي. دا د دې جرم سزا چې هغوی زموږ د آیاتونو څخه انکار وکړ. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا